دا خو یو ورور نه ډېرو خلکو ما ته میسیجې وکړې وی پرون چې یا بل ورځ چې په سوات کې کومه واقعه راپېښه شوې ده او قاري صاحب را لګېدلی د ماشوم وویلی د هغه مړ شوی دی د دې باره کې شریعت اسلام څه وایي دا قسمه وهل شتي په شریعت کې او دا قسمه سزاګانې ورکول چې ماشوم یا ماشومه مړه شي دا په اسلام کې شتي که نه زو د دغه جاهل انسان دې کار له او موږ ګوره الحمدلله حق ته حق وایو باطل ته باطل وایو زه داسې وایم راځو د دې جاهل انسان دې کار له ماشوم داسې وهل او د ماشوم وهل روا دي که نه دا مسله که مانه لږه تفصیلي شي خیر دی ځکه چې ډېره اهمه ده ډېره اهمه ده دا یو کیس نه شو په مخه دا کیسونه دي په مخه دا کیسونه دي زموږ د بچو د سبقونو نه زړه تورېږي د بېدینو خلکو اعتراضات ډېرېږي او ماحول خرابېږي او داسې ظالمان هغوی ښه ډاډه کېږي لازم دې خبرې وضاحت پوره پکار دی اول دا خبره یاده کړئ ادب کې چاته ته ادب ښې التأدیب ورته په عربۍ کې وایي ادب چې ته چاته ښې که نه او الله تعالی مشرتیا درکړي په هغه نو کله ناکله ادب په ښوو کې د ګزار ورکولو اجازت شتي نظر ساتئ په خپلو بچو زه دا نه یم چې په شریعت کې هغه ما په اوله کې مسله حل کړې چې وهل بلکل نشتي شتي د خپل آداب دي د آداب په چوکاټو کې دننه ولې صرف وهل ټکول ولې وهل ټکول په مخه به دی زموږ په کورونو کې هم دننه وهل ټکولي زموږ په سکولونو کې هم وهل ټکولي زموږ په مدرسو کې هم وهل ټکولي څه د پښتنو به څه کیسه کوي خو ټول وهل ټکول دي هر ځای کې زموږ کیسه ګډوډه ده شروع د کور نه کېږي موږ څنګه وو دا خپل بچي داسې وو چې بعضو پکې داسې وایي چې معذوره یې کوو بیا ګیله موږ به وروسته کوو بهر نه بیا راشه سکول ته بیا راشه مدرسې ته بیا بلې تعلیمي ادارې ته ظلم دی که هر ځای کې داسې کېږي موږ دا وایو چې کومو خلکو له الله طاقت ورکړی دی او مشران دي په کار دی چې هغوی د دې ښه پوره تحقیقات وکړي که قاري دی که د قاري نیکه دی که استاذ دی او که د استاذ هغه ډر نیکه دی هغه دې راوغوښتی شي شریعت کې چې دې کومه سزا ده هغه دې ورکړی شي چې نورو لپاره عبرت شي او بیا دې په داسې ادارو باندې نظر وساتلی شي هر طرف ته به خبره روغه شي وهل او داسې ها دې حدیثه کې هغه بعض هلکان وایي چې دې نور حقیقت خو الله ته معلوم دی خو موږ چې صحیح نو هغه وایو چې لکه دی استادانو ته به دې کار و ځکه چې وایي د کور نه دی په زور رالېږلی شوی معنی چې نه راتلو د دې اوس طریقه څه ده که ما ته د داسې ماشوم حواله کړو که نه چې دا دی مونځ نه کوي یا سبق نه وایي یا د سکول سبق نه وایي یا داسې یا داسې او پلار په زور رالېږلی نه راځي زه دې ځان ته رانږدې کوم یو ته دغه راشه دا ستا کار دی ګوره ته څومره ښه سړی یې څومره ښکلی هلک یې څومره قدرمن سړی او کېږي د انسان نه غلطي تا نه داسې غلطي شوې ده خو بیا به ونه کړي اولنۍ مرحله دا ده موږ به ده سره کوشش کوو او که ضرورت وهلو ته راغې د شریعت په حدودو کې دننه ګزار موږ دې ونه ورکړو خلاصه بیا یې ویم که قاري دی که استاذ دی که پروفیسر دی که په یونیورسټۍ کې سکول کې مدرسه کې جومات کې هر ځای کې هغه وهل چې د شریعت د حدودو نه بهري هغه ناروا دي د مجرم دی دی د دې حقدار دی چې د نه دې تپوس وکړی شي خو دا تپوس هغه څوک به کوي چې الله هغوی له طاقت ورکړي دا د افرادو کار نه دی دا د افرادو کار نه دی خو چې داسې تپوس نه وشو
نو سبا له به داسې کیس نه راځي. او که نن موږ غلي شو سبا بیا بل او دغه شان یو دا خبره درته وکړم د بچو نه تپوس کوئ